د کډوالو چارو ریاست د UNHCR په مالی همکارۍ له 800 کورنیو سره مرسته وکړه. پرون یکشنبه د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست د UNHCR موسسې په همکارۍ له 800 کورنیو سره د برقي وسایلو مرسته وکړه. یادې مرستې د لښکرګاه ښار په شمول په ځینو ولسوالیو کې له هغه کورنیو سره وسوې چې څه موده وړاندې یې سروې ترسره سوې وه. له هرې کورنۍ سره 2 دانې 300 ولټه شمسیانې، 2.5 امپیره بیټرۍ او د ځینو نورو برقي سامانونو مرسته وسوه. دا په داسې حال کې ده چې هره اونۍ د ځینو مؤسساتو لخوا د هلمند په ولایت په مرکز لښکرګاه ښار او ولسوالیو کې مرستې ویشل کیږي، خو لا هم اړتیا لیدل کیږي ترڅو د مرستو لړۍ چټکه او شفافه سي. کابل کې هغه 3 انسان تښتونکي نیول شوي چې له یو روغتون څخه یو ماشوم تښتولی و. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې 3 انسان تښتونکي چې له یو روغتون څخه یو ماشوم تښتولی و د 14مې ناحیې په اړوند سیمه کې نیول شوي او د قانون منګولو ته وسپارل شول. د پولیسو ویان زیاته کړې ماشوم یې مور او پلار ته ورسپارلی دی. استاد ځلاند وایي له یو رسمي سفر او بند وروسته هیواد ته راستون سو. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند په خپل ټویټر لیکلي چې نوموړی امریکا ته په رسمي سفر بلل سوی و، خو د تکزاس ایالت ډالاس هوایي ډګر ته په رسېدو د پولیسو له لوري ونیول سو چې څو ورځې بندي و، خو اوس بیرته کابل ته راستون سوی دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشي اوګاتا سره لیدلی. د کورنیو چارو وزارت وايي سرپرست وزیر په کابل کې د جاپان سفارت له فعالیدو هرکلی وکړ او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن ګام یاد کړ. د ماین پاکونې او همغږۍ انسجام ریاست وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان کې 555 تنه چې ډیری یې ماشومان دي مرګ ژوبله اوښتي. د ماین پاکونې او د همغږۍ انسجام رئیس نورالدین رستم خیل وایي له یو کال راهیسې په دغه ډول چاودنو کې څه باندې 555 کسانو ته چې ډیری یې ماشومان دي مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی زیاتوي چې په تیرو 2 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په 11 پیښو کې 9 تنه وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. رستم خیل وایي لا تر اوسه په دې برخه کې ورسره بهرنۍ مرسته نه ده سویه.